بسم الله الرحمن الرحیم. زه اصغر صلاح تاسې ته په پنځم درس کې ښه راغلاست وایم. را رسیدلی یو الحوار الخامس، پنځم حوار ته. موږ مخکې چې دی الحوار الاول کې نور درس ویلی. په الحوار الاول کې موږ خالد او خلیل په خپل منځ کې سره سلام علیک وکړ، روغبړې وکړ، بیا همغه خطاب او تکلم د مؤنث په صیغه کې استعمال شو چې خوله او خدیجه په خپل منځ کې سره خبرې وکړې. او ورپسې په الحوار الثالث یا دریم حوار کې محمد او شریف یو بل نه پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای او زه د فلانکي ځای یم. دا محاوره به هم تاسې زده کړې وي. همدا شان په الحوار الرابع کې په څلورم حوار کې همدا ته د کوم ځای او زه د کوم ځای یم د مؤنث په صیغه کې مریم او زینب په خپل منځ کې سره خبرې وکړې. نن په پنځم درس کې را رسیدلی یو الحوار الخامس ته، پنځم حوار ته، چې دلته احمد او بدر خپل منځ کې سره خبرې کوي. خو د دې نه مخکې چې درس پیل کړو تاسې نه هیله کوم چې دا چینل دا سره نښه وګورئ. دلته لیکلي سبسکرایب، په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او دغه ویډیو در سره لایک کړئ. نو راځو الوحدة الاولى، لومړی وحده، الدرس الاول، لا هم په اول درس کې یو، الحوار الخامس، پنځم حوار، انظر، وګوره، واستمع او واوره، واعد او تکرار کړه. احمد: السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد او بدر چې دی یو بل اوس ورته معرفي کوي. هذا اخي هو مدرس. بدر: اهلا وسهلا. احمد: هذا صديقي هو مهندس. الأخ: أهلا وسهلا. أحمد: مع السلامة. بدر: مع السلامة. احمد او بدر خپل منځ کې سره خبرې کوي. بیا یې ورور راځي او بدر ته د خپل ورور معرفي کوي او ورور هغه ته معرفي کوي. السلام علیکم وعلیکم السلام. دا مو په اولو درسونو کې ښه تشریح کړي. احمد: هذا اخي. هذا دا مذکر دی، ګوره که مؤنث وي هذه. پښتو کې د جنۍ لپاره هم وایو دا او د هلک لپاره هم وایو دا. اما په عربي کې هذا د مذکر یا نارینه لپاره دی او هذه د مؤنث یا ښځینه لپاره دی. نو هذا دا اخي زما ورور دی. ما مخکې ویلي اخون ورور، دا یا چې ورسره یو ځای شي زما. اخون ورور، اخي زما ورور. لکه ویلي میو قلم قلم، قلمي زما قلم. هذا اخي دا زما ورور دی. هو هغه، که مذکر وي هو هغه او که مؤنث وي هي هغه. نو هو د مذکر صیغه ده. هو هغه مدرس ښوونکی دی. بدر ورته څه وایي؟ اهلا وسهلا، ښه راغلاست، په خیر راغلی، ستړی مشي. هر څه د اهلا وسهلا په معنا راځي. هر ژبه، هر کلتور خپل د ښه راغلاست یو خاص سټایل لري. احمد: هذا اخي، دا زما ورور دی. چاته وایي؟ بدر ته معرفي کوي. هو مدرس، هغه استاد دی، معلم دی، ښوونکی دی. بدر: اهلا وسهلا، په خیر راغلی. احمد بیا ورته وایي، اوس ورته خپل ملګری معرفي کوي. هذا دا صدیقي، زما ملګری دی. ګوره صدیق ملګری، دا یا چې دی د ملکیت یا ده. صدیقي زما ملګری. هذا صدیقي، دا زما ملګری دی. هو مهندس، هغه انجینر دی. هو هغه مهندس انجینر. مهندس انجینر. ورور ورته څه وایي؟ اهلا وسهلا، په خیر راغلی، ستړی مشي، خوش آمدید. هر اصطلاح چې تاسې ورته استعمالوئ. اوس معرفت ختم شو، خبرې خلاصې شوې. احمد او بدر یو بل سره مخه ښه کوي. احمد ورته وایي مع السلامه. بدر ورته وایي مع السلامه، په مخه دې ښه شه، یا په الله مو سپارم. موږ پښتو کې مختلف الفاظ استعمالو. په عربي کې مع السلامه هم استعمالیږي، السلام علیکم هم استعمالیږي، او بعضې اوسني محلي عربي چې وایي بای بای هم وایي پکې. نو دا د هر چا اصطلاح ده، خو البته په کتاب کې یا په فصیح عربي کې موږ وایو مع السلامه، مع السلامه.
نو نن یو څو نقطې پکې وي. یو هذا د مذکر لپاره دا، او هذه چې انشاءالله راتلونکي درس کې به وایو. شپږم حوار کې چې نن پنځم حوار دی، شپږم درس کې به وایو هذه دا د مؤنث لپاره. صدیق ملګری، مدرس ښوونکی، صدیقی زما ملګری، مهندس انجینر. نو انشاءالله د نن ورځ لپاره هم دومره درس بس دی. راتلونکی درس به انشاءالله موږ او تاسې په راتلونکي ویډیو کې د هغې تسلسل مراد کو. انشاءالله که نن وشو که سبا ته وشو. نو تر راتلونکي خپرونه پورې زه اصغر صلاح تاسې په لوی رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.